السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تر حمد صلات او سلام وروسته نیمه پیړۍ د مخه مو د ګران هیواد د وضعیت تحلیل ولې اړین دی. د افغانستان یو پیړۍ د مخه وضعیت تحلیلول ځکه ضروري دي چې اوسنی نسل په دې نه پوهېږي چې په ملت کې مو کوم بدلون رامنځته شوی. دغه بدلون خو د یو چا د سرښندنې او مبارزې برکت ده. په افغانستان کې د کمونیزم د خپرېدو په مهال په 1448 هجري شمسي کال جوانان مسلمان افغانستان له مارکسیستانو او ملحدینو سره د مقابلې باشهامته له ننګه او له غیرته ډک تاریخ لري. هلته چې په کابل پوهنتون کې د شرق و غرب د بړیڅو الهادي بیرغونه لول او د اسلام جنډه نسکوره پرته وه. د دې په مبارکو مټو د اسلام جنډه هسکه سوه. له الحاد سره یې مقابله وکړه. په زرنګار پارک کې د یوه مظاهرې په طرز کې د چین د کمونیست ګوند ایجنټ سیدال سخندان بېخودا د جهنم تورو لمبو ته ولېږدولو. د وخت مفسد واکمن د اسلام ننګیالي مشران د زندان تورو تنبو ته واستول. د سرتنبه سردار داود د جمهوریت نه لږ د مخه له زندان راخلاص او سم د لاسه د هجرت لار ونیوله او د وسلوال جهاد د بنسټ ډبره کېښودله. دو بلاکونو وارسا او ناتو تړون سره د مقاومت او مقابلې تاریخ لري او علمي کدرونه یې روزلي دي. علمي مراکز ایجاد کړي، علمي کدرونه یې ملت ته وړاندې کړي دي او کنه د افغانستان برخلیک به له بخارا څخه هم خطرناک او د ملت د هر یو په نوم کې به اوف اوف ضمیمه کېدلی. نو د خپل هیواد په اتلانو او په سترو شخصیتونو نو افتخار پکار ده. الله دې ژوندي لري او الله دې د شهداو ارمانونه تسره کړي او الله دې د شهداو مرتبې لوړې کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.